اولنی سوال دی نشست کې د ورور دی چې یو سړی په یو علاقه کې یو قرباني په بل ځای کې کول غواړي نو دا به کېږي او که نه. دا ورور سوال کړی دی چې کله د قرباني په څاروي کې عیب راشي وروسته دی نه چې سړي څاروی اخیستی نو په دې قرباني کېږي او که نه. نو څاروی اخیستی دی او بیا په کې عیب راغی نو په دې قرباني کېږي او که نه کېږي. د ورور سوال کړی دی دا ډېر اهم سوال دی. وایي داسې ویلی کېږي بار بار چې د یوې کورنۍ د طرف نه یا د یو خاندان د طرف نه یو څاروی په هغې باندې قرباني کېدی شي. لکه یو کس راورغی قرباني وکړه د دې چې څومره خاندان دی کور والا دی هغه پکې دننه راغی نو د کورنۍ یا اهل بیت یا خاندان د دې څه ضابط دی؟ یعنې خاندان چا ته وایي؟ وایي چې د یو سړي د قرباني اراده یي او دی په دې لسو ورځو کې د ذوالحجې د اولنۍ لسو ورځې چې دي کې دی ویښتو نه څه وایي کفارې سره. دا سوال کړی دی وي یو سړي باندې قرضه ده، ډېر اهم سوال دی. یو سړي باندې قرضه ده دې له قرباني کول غوره دي که دا قرضه واپس کول غوره دي؟ د ورور سوال کړی دی دا ډېر قیمتي سوال ده کړی، ډېر مزیدار سوال دی. وایي زه دوه مسلې ته پوښتم. یو ده چې نن سبا چې کله د دغه د ورځې رانږدې شي د قربانۍ ده نو بعض خلک په سوشل میډیا باندې په دې قربانۍ په باره کې لطیفې نشر کوي. خیال هم کړی که نه ګډ تصویر ویستی او دی وایي چې ما معاف کړی هغه وتښتېدو هغه داسې وکړو دا یې راونیو او دا یې داسې لطیفې. او دویمه ده چې بعض خلک څاروي راوست لکه اوس ګډانې راوستي دي ولاړ دي نو دوی له دا مزه ورکوي چې دا ګډان یو بل سره جنګوي را جنګوي او مقابلې پکې وایي څنګه څاروي ولاړ دي من سره شتي. دا کارونه د شریعت په نظر کې سره یادېږي. یعنې شریعت ورور سوال کړی دی وایي که یو سړی بیماري څه عذري او دی د اختر لمونځ عیدګاه کې ونه کړي یا مسلمانانو سره جمع کې ونه کړي نو کور کې کولی شي او عیدګاه کې کړي. دا ورور سوال کړی دی وایي ما نکاح کړې ده خو لا هغه جنۍ مې کور ته راوستې نه ده نو د هغې طرف نه زه قرباني کولی شم. دا ورور سوال کړی دی چې دا مسله خو موږ ته معلومه ده چې دا لس ورځې چې کمې د ذوالحجې دي دا ډېرې برکتي ورځې دي او دې کې روجې نیول پکار دي چې څومره ډېرې نیسي نو دې کې د اختر د دې ورځې به هم روجې نیسي یعنې لس به پورې نیسي که نه د هغې نه علاوه دا نهه به صرف نیسي. جواب د دې موږ دا خبره اورېدلې ده چې اختر کله د جمعې په ورځ راشي او یو سړی د اختر په منځ کې شریک شي نو په ده باندې بیا د جمعې لمونځ نشته چې دا خبره به صحیح وه که نه. اولنی سوال دې نشست کې دا د ورور دی چې یو سړی په یو علاقه کې یو قرباني په بل ځای کې کول غواړي نو دا به کېږي او که نه. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې غوره طریقه هغه دا ده چې انسان قرباني په هغه ځای کې وکړي په کوم ځای کې چې اوسېږي او دلیل په هغې دا دی چې مستحب طریقه ده د سړی خپله قرباني په خپله وکړي او په خپله څاروی حلال کړي. دا هله کېږي چې سړی په هغه ځای کې په کوم ځای کې چې دی قرباني کوي. او صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم کله قرباني وکړه په دوه ګډانو باندې نو فذبحهما بیده په خپلو لاسونو یې د دواړه حلال کړي. دا غوره طریقه ده. دغه شان دا هم جایز دي چې یو سړی د خپل طرف نه یو کس نایب کړي چې ته به د قرباني وکړي یا څاروی به حلال کړي. خو چې یو سړی یو ملکي او کوي قرباني په بل ملکي نو دې کې تحقیقي قول مطابق فتوا د علماو دا ده چې دا جایز دي خو شرط پکې دا دی چې یقیني هلته دا قرباني کېږي ځکه چې دې کې دوکې دړاکې هم کېږي. یو دا خبره ده. دویمه ده چې هلته فقیران او محتاج خلک ډېر
نو بیا سړی کولی شي چې دی په یو ملک او قرباني په بل ملک کې کوي، دې کې څه حرج نشته. لکه خصوصا زموږ د مسافرونه چې دي دوی ملک کې قرباني کوي، نو هلته ضرورتمند خلک ډېر دي په نسبت د دې سي، نو جایز دی انشاءالله، دې کې حرج نشته چې یو سړی قرباني په بل ځای کې وکړي او دی اوسېږي په بل ملک کې. ښه دا ورو سوال کړی دی چې کله د قرباني په څاروي کې عیب راشي وروسته دی نه چې سړي څاروی اخیستی نو په دې قرباني کېږي او که نه؟ نو څاروی اخیستی دی او بیا په هغې کې عیب راغی نو په دې قرباني کېږي او که نه کېږي؟ نو جواب د دې مسلې هغه دا دی چې کله یو انسان تعیین د څاروي وکړي، یعنې څاروی غوره کړي د قربانۍ دپاره او بیا په هغې کې عیب راشي بغیر د ده د زیاتي نه، یعنې ده پکې څه دخل نه وي، ده پکې څه لاس نشته، او بیا دې دغه څاروی حلال کړي د حلالۍ په وخت کې، نو دا قرباني د صحیح ده. او دلیل په دې باندې دا دی، امام بیهقي دا روایت راوړی دی د عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما نه چې هغه یو څو اوښان اخیستي د قربانۍ دپاره، دې کې یو اوښه راوستی شو چې د هغې په سترګو کې عیب، نو کله چې هغه دا اوښه ولیده چې د هغې په سترګو کې عیب، نو دی ووایي چې ان کان اصابها بعدما اشتریتموها، که چېرته دا عیب په دې اوښه کې راغلی ستاسو د اخیستو نه بعد، نو بیا هېڅ خبره نه ده، یعنې عیب پکې وروسته راغی، د قربانۍ د څاروی صحیح اخیستی، او که چېرته دا عیب پکې د مخکې نه نو بیا دا څاروی بدل کوي. نو دې دا مسله راووته، خو هغه دوه حالات دي. ګوره دا کوم عیب چې په دې څاروي کې راغی دې کې یا د دې کس دخل شته یا پکې نشته، که چېرته ده زیاتی کړی او د ده د لاسه پکې عیب راغلی نو بیا خو به د بل څاروی هغه د دې په ځای حلالوي، او دا څاروی د ده ملکیت شو، دی خوري هر څه ورسره کوي، هغه جدا خبره شو، خو دی به لازم د دې په ځای بل څاروی راوړي ځکه چې عیب د ده د لاسه راغلی دی، او ولې به لازم د دې په ځای بل راوړي ځکه چې دا خو د الله دپاره دا څاروی راوسته، نو چې د الله دپاره دې راوسته او به یې کې عیب راغی اوس بل څاروی راوړي، او که چېرته ده پکې تفریط نه یې کړی، د ده د بې احتیاطۍ د لاسه نه وي او په دې کې عیب راشي نو بیا پکې هېڅ حرج نشتی، نه دی ذمهوار دی، په دقې باندې قرباني کولی شي. ښه د ورو سوال کړی دی، دا ډېر اهم سوال دی، وایي داسې ویلی کېږي بار بار چې د یوې کورنۍ د طرف نه یا د یو خاندان د طرف نه یو څاروی په هغې باندې قرباني کېدی شي، لکه یو کس راورېږي قرباني وکړه، د دې چې څومره خاندان دی کور والي دی هغه پکې دننه راغی، نو دا کورنۍ یا اهل بیت یا خاندان د دې څه ضابط دی؟ یعنې خاندان چا ته وایي؟ کورنۍ چا ته وایي؟ چې که عام تعریف د خاندان والي نو بیا خو پسې خپلوانو به ځي به دی کوم کوم ځي ته به ځي، دا زموږ خاندان دی، خو څه ته وایي دا اهل بیت چې حدیث کې دا راغلي، پرون موږ حدیث ذکر کړی و د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به قرباني داسې کېده کان الرجل یضحي بالشاة عنه وعن اهل بیته، یو سړي به ګډ حلال کو د خپل طرف نه او د اهل بیت ته طرف نه، دا به کافي و. د اهل بیت چا ته وایي؟ د دې څه ضابط دی چې موږ یې وپېژنو؟ نو دې کې د علماو اختلاف دی، چا څه ویلي چا څه ویلي، خو دې کې تحقیقي قول هغه دا دی چې هر هغه خپل چې تا سره اوسېږي او ته پرې خرچه کوې، نو چې ته قرباني وکړې څوک چې تا سره اوسېږي او ته پرې خرچه کوې دا ټول ستا به د قرباني کې دننه راځي، دا د اهل بیت ضابط دی. یعنې یو سړی دی د هغه سره بچي دي، ښځه ده، مور پلار دي، او دوی ټول باندې دی خرچه کوي او دی قرباني وکړي، دا د ټولو دپاره کافي ده، ضرورت نشته چې پلار به جدا قرباني کوي، مور به جدا کوي او ښځه به جدا کوي، دې ته هېڅ ضرورت نشته. او دلته دا مسله یاده کړئ، دا
بعضو مولیانو چې د نصاب راویستی د قربانۍ دپاره چې زنانه سره دومره سرې په دې قرباني ده او چې دومره نه دا بې دلیله خبره ده. د قرباني دپاره د زکات په شان نصاب نشته. قرباني کې دا دي بس چې اوس تېره سي د قربانۍ د کولو نو قرباني وکړه چې اوس تېره سي داسې نصاب نشته چې دومره سره به وي او دومره سپین زر به وي او کال به تېر شوی نه هغه د زکات مسله ده. قرباني کې دا خبر نشته. قرباني کې دا چې اوس تېره سي او تا سره دومره پیسې وي چې هغه ستا د حاجت نه او ستا د بچو د حاجت نه او په چا چې ته خرڅې کوې د هغوی د حاجت نه زیات وي اوس قرباني وکړه. بیا دې ته هم ضرورت نشته چې ښځه جدا کړي او خاوند جدا کړي او پلار جدا کړي او زوی جدا کړي نه یو قرباني کافي ده. او که اوس یې رسي او کوي الله ولا اجر ورکوي خو نور دا پې لازم نه دي. ګورې اوس خاوند جدا قرباني کوي ښځه جدا قرباني کوي دوی له به الله اجر ورکوي. او که دا سړی قرباني وکړي ښځه د هغه ماتحت هغه پې خرچه کوي په دې قرباني کې ښځه راغله نو په ځان باندې بوج جوړول نه دي په کار. زموږ خواله کسان راغلي تپوس کوي زه هر کال چې دی نو زمونږ پلار جدا قرباني کوي زه جدا زه ته یو ځای یو ځای یو کور دې کال نه اوس نه رسي اوس څه یعنې دې لپاره بیا قرضې کوي خو لازم دا خبره پوره کول غواړي وایي زه پلار له جدا پیسې لېږم هغه ځان له قرباني کوي مور له جدا لېږم او ځان له جدا په ځان څه له بوج جوړوي. قرباني چې دې یو وکړه دا د اهل بیت ته طرف نه ټولو کافي شو. اوس ته یو سړي رسي کوي دي خو دا طریقه ګوره ابو ایوب انصاري رضی الله عنه دغه حدیث چې موږ وایو هغه پکې دا خبره ذکر کړې ده وایي د رسول الله وسلم په زمانه کې داسې ده حتی تباه الناس فصارت کما ترى نو د خلکو پکې فخر شروع کړو نو بیا وګوره دغه حال شو. څه مطلب شو دغه حال شو څنګه ځان ځان له قرباني شروع شو. معنی دا چې د رسول الله وسلم په زمانه کې طریقه داسې نه وه چې ښځې به جدا قرباني و د سړي به جدا و د پلار به جدا و د بچي به جدا و دا دغه په زمانه کې نه د رسول الله وسلم زمانه کې طریقه دا و چې یو قرباني به وشو هغه د اهل بیت طرف موږ دا نه و چې نه کېږي سړي اوس رسي کوي دي خو دومره ده چې په ځان باندې به بوج نه راولي نه به ځان له تکلیف ورکړي او نه دا خبره ده چې د ښځې سره وتولي سره پراته دي په دې قرباني لازم ده هسې زکات خو نه دی د یو زنانه سره ونیمې تولې اووه تولې اته تولې سره پراته دي خو بیا هم اوس یې نه رسي د ډېرو زنانو سره پراته او مالي حالات یې بیا هم کمزوري نو دا خبره چې په دې اوس قرباني لازم شوې ده او لا به لازم قرباني کوي دا د بعضو ملیانو بې دلیله خبرې بې دلیله په دې دلیل نشته. او چې خاوند قرباني کوي دغه ښځې به کې دننه راغله که الله دې کړي چې د دې سره سل تولې سره پراته دا ورسره یاده کړه یو سړی دی هغه قرباني وکړه او د ښځې سره 50 تولې سره پراته دي 100 تولې سره پراته دي په دې ښځه بله قرباني نشته او بیا که خبره که اوس یې رسې او کوي جدا خبره خو نو شریعت کې قرباني نه ده لازم کړی. نو اهل بیت هغه شو چې هغوی یو کور کې اوسېږي او د هغوی خرچه نغرې یو و داسې هم کېدی شي چې پلار دی او زوی دی دا خپلوان دي که نه دي مضبوطه رشته خو دا ده خو پلار یو کور کې جدا دی او زوی جدا بل کور کې اوسي دلته که پلار قرباني وکړي دا د زوی طرف نه کېږي زوی پکې نه شریک کېږي که زوی وکړي پلار پکې نه شریک کېږي ثواب کې وایم پرون موږ د ثواب خبره کړې وه دوی داسې شراکت کولی شي داسې به خبره څوک پوه نه شي لکه اوس یو څاروی دی غوا اوښ او په هغې کې یو برخه د زوی والي او بله برخه پلار والي دوی جدا جدا اوسېږي او صحیح ده زه مطلب دا کوم شراکت چې یادوم هغه په ثواب کې اهل بیت چې کوم ذکر شوي دي چې هغوی طرف نه دا قرباني کافي ده هغې کې دی نه راځي ترې دې بل ځای کې اوسېږي ښه یو ځای کې اوسېږي خو د هغوی خرچه ګټه هر څه جدا دي دا هم جدا دي دا هم جدایي سنجي او عجیبه زموږ د بعضو د دینداري ده چې کله د دنیا مسله راشي نو دی به ووایي دا رور جدا ده او زه جدا یم به وایي دا چلې به وایي خو چې کله د دین مسله راشي مثال کې قرباني مسله ده لږه مسله دي مګر هم دلته اکثر خلک په یو څاروي کې برخه اخلي او برخه ارزانه هېڅ پې نه راځي چې څوک یې کوي دی به اوس دلته دا کوشش وکړي موږ په یو کور کې اوسي نو هغوی زمونږ وایي ابۍ مې یو ده او دادا مې یو ده تا ته چا ویلي چې جدا دي مسله دا ده
چې تاسو په خرچه کې په مال کې په هر څه کې بیل یې. نن ته دلته ولې دا کوشش کوې چې موږ یو شو صرف دې لپاره چې د قرباني نه بچ شي؟ په دې خبرو اترو سره بار بار ما تاسو ته ویلي که تاسو یو عالم ته مسله ډېره تاو راتاو کوي که نه او هغه بیا داسې جواب درکړي ستا د خبرې مطابق ځکه چې تا خبره تاو راتاو کړه په دې باندې هغه حلال تاله نه حرامېږي او نه هغه حرام پې تاله حلالېږي ځکه چې الله ته خو حقیقت د مسلې معلوم الله ته حقیقت د مسلې معلوم. ابل ما سره کسان ملو شو چې مالي مسله و او دومره دا خبره تاوایه راتاوله ما ورته ویل الله بنده ټولې دا مسله تاویه راتاوله ته ما ته لنډو الفاظو کې ولې نه وایې چې ستا څه مسله ده اته پته ده که لنډو الفاظو کې یم خو بیا دې په لنډو الفاظو کې جواب هم راکړې چې دا نه کېږي نه نه وایي که بیل فرض او که دې راشي زما خواله او که زه ورشم د ده خواله او بیا دې ما ته وایي چې دوه هفتې بعد او زه ورته وایم چې نه زه خیر د میاشت بعد او بیا دې زر راکړي او زه ورته وایم چې نه 4,000 ته واله دې هغه 4,000 هلته د بل کس سره پرېږدي هلته 5,000 راوایي ما تا ته د دې نه خو تا سم هغه قصه دې ته جوړه کړه سوال څوک داسې کوي هغه چېرته یو هسې منځ کې خبره راغله خوش طبیعتۍ دپاره او درس پکې هم دی او عبرت پکې هم دی د یونې سړی خبرې ډېرې اوږدې کړي سوال هم ډېر اوږده دي تپوس هم ډېر اوږده دي هر څه اوږده وي نو سړی دا سوال کوي چې الله ده د سوال نه هم ساته نو هغه چېرته یو عربي ته چا په دې وټسپ کې دا خبرې لیږلي وټسپ ګوره دې دپاره راوتی دی چې سړی به مختصر یو بل ته پیغامات لیږي او د بعضو هغه پیغامات نه وي هغه بیا دې ورسره نو هغه عربي ورته واپس کلیک کړی دا هغه ډېر مشهور شوی هغه مخکې ورځو کې چا ما ته راولېږه اوس چې څوک په دې ملګرو کې چې زما ورسره پېژندګلوي او قصې اوږدې کیسې ورته کلیپ ورولېږه هغه ورته وایي د الله بنده هغه عربي ورته ته د انبیاو قصې بیانوې که ته د جمعې خطبه کې دا ستا کلیپ دی 9 منټه د دې 9 منټو په دې چې سړی د یو عالم بیان واوري څومره مسلې به زده کړي دی به 9 منټه قصه به راوالي او هغه جو یا دا ښه ده اوس به د هغه شی راوتې د هغه سپیډ یې زیاتېږي سړی هغه 2 نمبر ته ور واچي غټې غټې خبرې دې بیا راغله زه کله کله کلیپ داسې اورم ما ته یو پیر چې وایي ته په دې پوه شوې خو ډېر تیز روان ما زه دې دا غټې خبرې راوالم بیا ذهن کې د مسلې جوړه کړم چې دا به دې شي ځکه چې ټول ته اورې 8 منټه شوه لس منټه شوه او په هغې کې په منځ کې راته دا وایي چې ما ته پته ده ستا وخت قیمتي زه خبره راټولوم مختصر کوم راټولولو کې خو د تا بیان جوړ کو پوره تو خبره مختصر سوال مختصر سلام دعا مختصر د وخت مناسب که سړی خبره اوږده کړي هغه بیا مناسبي مزم کوي هغه ورور دا سوال ټول دې دپاره اوږد کو چې زه دا جواب د ده د خوښې مطابق ورکړم هغه ته ما وویل چې ګوره الله یو شی حلال کړی که ته ډېره خبره تاو راتاو کړې هغه نه حرامېږي او چې الله حرام کړی هغه نه حلالېږي نو دا بعض به نه دا زما ورور دی او موږ یو کور کې یو د یو چت لاندې و دا کور جو زموږ چې دی د پلار و د نیکه و او دا کسر هر څه چې دي چې کله تاسو په مال کې د یو بل نه جدا شوي هر څه ستاسو جدا ده نو بیا د یو قرباني د بل دپاره نه کافي کېږي اوس پوه شوې که نه چې اهل بیت چاته وایي کیدای شي یو کور کې اوسېږي او د یو بل په قربانۍ کې به طور د ثواب به اعتبار د ثواب نشي شریک کېدی او نږدې خپل دي نږدې خپل ټول زیات پلار او زوی دی خو چې جدا جدا اوسېږي دا یو کور نه حسابېږي هغوی جدا شو دی جدا شو دې کې ورسره دا مسله وه یو سړی دی د کور مسله راله کېدای شي چا ذهن ته دا راغلي الله اعلم که تکړه ملګری د هغه ذهن ته به دا مسله هم راغلی یو سړی د هغه 2 ښځې 3 دي 4 دي هر یو له جدا کور راغسته او دلته یو سړی سوال کولی چې دلته خو د هر یو جدا کور ده نه دلته کور اگر که جدا دی خو مشر یو دی چې خرچه کوي ذمهوار نو دا کورونه د ده دي اصل کې کورونه هم د ده دي ښځې هم د ده دي بچي هم د ده دي خرچه هر څه دی کوي نو چې دی یو قرباني وکړي د ټولو لپاره کافي ټولو لپاره کافي او دې کې تاسو ته نصیحت وکړم
ګوره قرباني په هغه چا ده په شریعت کې چې د هغه وس رسي. شریعت موږ سره دومره ګزاره کړې ده، خو بعض خلک د ځان سره ګزاره نه کوي، د څه د لاسه؟ د تکبر د لاسه، او خلک به څه وي د دې د لاسه. دی به ګرځي ته ورته لکه په څاروي کې برخه واله، نه سړی به یې ښه نه ښکاري. دلته د دې څه مطلب دی چې سړی به الله ته ښه نه ښکاري؟ خلکو ته لازم به اوس دی ګرځي او لاک او سره پاسه لاک او 2 لاکه دا به دې را پیدا کوي، یو څاروی راولي چې صرف دا خلک ویني چې او د فلاني کور مخې ته څاروی راولي. عبادت دې دپاره نه چې موږ یو بل ته ځان وخوري، ته خو الله ته ځان نږدې کوي. که اوس د برخې دې رسي برخه واره، که اوس د پوره څاروي، موږ خو پرون مسله ذکر کړه چې اوخ د ټول نه ګوره، خو چې اوس دې رسي نه دې رسي وا واله میخه واله، د دې اوس دې نه رسي ګډ بیزا، دغه اوس دې نه رسي برخه ځان نه واله، چې د برخې دې مو اوس نه رسي په تا هېڅ ونشته. خو دا زموږ په دې معاشره کې دا خبره به تاسو محسوسه کړي چې په دې قربانۍ باندې خلک یو قسم ځان خلکو ته ښیي. زموږ قرباني خو دوی نه اورېدلې، څاروی خو م راوسته بیا فیسبوک ته ګوره، اوس به شروع شي په فیسبوک به دا درزا جوړې، په یوټیوب او په دغه څه کې سړي چې دی څاروی راوسته. چېرته د عربو ویډیو هم داسې لیدلې؟ چې د عربي هم لیدلی دلته چې کور مخې ته اوښ ولاړي او دا پریرې ورته اچولي او دا چیړلې ورته اچولي، یو سهار ماښام ور په سټ لاس وي ورته شورات کې وباسي، او بیا مزه دا وکړي چې کلي کې ورته داسې یو نری ورته کې چکر وګورئ چې خلک خبر شي. الله نه یره پکار ده، دا خو موږ د الله دپاره کوو، د کوم رب دپاره چې ته کې هغه رسېږي. حدیث کې راځي په نیمه شپه کې په تکه توره تیاره کې په تک تور ګټ باندې تک تور میږې روانې، الله رب العزت دا میږې نو د قدمونو اواز یې هغه ستا د قربانۍ نه خبرېږي چې تا څومره قرباني وکړه او څنګه دې وکړه او څنګه دې ونه کړه، هر څه نه خبره وي. خو دا هلې چې ته د الله دپاره کوې، چې د خلکو دپاره کوې، نو بیا خو بغیر د تصویر نه کار، بغیر د تصویر نه خو نه کېږي. خلک به خبرې نه، بیا وخت به وخت موبایل هم راوباسي چې څو لایک راغلي دي، څو کمنټ دي، او څو سبحان الله. د سنجیدګي نه د سنجیدګي دا هم ډېر اوچت نعمت دی چې الله یې چاته نصیب کړي. یعنې یو نیم سړی ګوره د شریعت نه نه خبر چې شریعت حکم په دې کې څه دی، خو دې کې دومره سړیتوب وي چې د ده سړیتوب دی د دې کار نه منع کوي. مړه وي سړی به بد کوي، دې ته خبر نه دی چې دا په شریعت کې هم حرام دی. خو سنجیدګي او سړیتوب پکې دومره دی چې دی د دې مسلې نه اګر که خبر نه دی چې دا په شریعت کې هم منع، خو دی مړه په دې سړی بد کوي. یو نیم سړی د دې نه هم ښه دی، نه د شریعت نه خبر دی، نه د دروند خوی نه خبر دی، په دې سړی بد هم ښکاري. دا تصویرات ځای په ځای، دا پلاني ځای کې ویاړو، دا پلاني ځای کې پوره اپډیټ تاله درکوي. ته به وایي چې یو غټ قیمتي سړی چېرته تللی دی او خلک یې په غم کې دي چې کوم ځای کې دي، سیدې اوس موږ د ګنټې ګنټې اپډیټ او نوی خبر به راکوي اوس پلاني ځای کې او پلاني ځای کې. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. او به حیثیت ضرور درته دا وایم د دې میډیا د لاسه او د دې انټرنیټو د لاسه خپله دینداري مه کمزوري کوئ، او د پښتنو چې کوم درانه خویونه وو او دي هغه د ځان نه مه لرې کوئ. فایده تې اله موږ ته د فایدې نه ورکړه، فایده تې واله، دنیا پې زده که، دین پې زده که، ځان پې خبر کړه د دنیا د احوالو نه، خو بغیر د الله د نافرمانۍ نه، بغیر د سپکو خویونو نه، بغیر د خپل عزت د خرابولو نه. الله رب العزت دې زموږ عزت دنیا او آخرت کې وساتي. الله رب العزت دې زموږ په موږ او زموږ په بچو، زموږ په بیبیانو الله رب العزت دې پردې راواچي. دا یو روز سوال کړی دی، وایي چې د یو سړي د قربانۍ اراده یي او دی په دې 10 ورځو کې د ذوالحجې د اولنۍ 10 ورځې چې دي کې دی ویښتو نه څه وایي، نو کفارې څه ده؟ دا سوال بار بار کېږي او ما یې جواب هم څو پیرې کړی دی. اول خو دا خبره یاده کړي چې کله د ذوالحجې د میاشتې سپومۍ ولیدی شو که
او د چا د قربانۍ اراده یي نو د قربانۍ د کولو پورې د څاروي د حلالولو پورې به دی د نوکونو نه او د ویښتو نه سره وجه د هغې څه ده؟ وجه دا دی چې دی دلته مشابهت کوي د چا سره؟ حاجیانو سره. حاجیانو باندې پابندي لګېدلې ده نو چې په حاجیانو پابندي لګېدلې ده دم د هغه رونو سره ځان یو شي چې ګوره هغوی ته اجازت نشته حاجي چې کله اراده د حج وکړي احرام واچي هغه ته اجازت نشته چې ویښته لرې کړي نوکان لرې کړي احرام لرې کړي نو پابندیانو کې دی لګیا د الله بندګي کوي نو چې هغه هلته په پابندیانو کې لګیا د الله بندګي کوي موږ هم دلته ځان پابند کړی د بعضو کارو هغه دا دی چې ویښته به نه لرې کړي نوکانو له به لاس نه دا مسله د ښځې دپاره هم ده دا د سړي دپاره او دلته ته فایدهمنه مسله ذکر کړه آیا دا د ټولو دپاره دا حکم دی د ټولې کورنۍ دپاره که نه څوک چې دا قرباني کوي د هغه دپاره ګوره که یو سړی په احتیاط باندې عمل کوي چې ځکه بعض علما وایي په ټولو دا حکم لازم دی ځکه چې ثواب کې ټول شریک کېږي نو احتیاط خو دغه کې دی کې شک نشته خو نور زړه په دې مطمئن کېږي والله اعلم چې دا پابندي صرف په هغه چا لازم ده چې څوک دا قرباني کوي او خپل مال لري او دلیل په هغې دا دی لکه دې حدیث کې دی د ام سلمه رضی الله عنها روایت ته صحیح مسلم کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي اذا رأیتم هلال ذي الحجه تاسو چې د ذي الحجې د میاشتې سپومۍ ولیده واراد احدکم ان یضحي او تاسو کې څوک اراده لري چې قرباني وکړي فلیمسک عن شعره واظفاره نو دې دې د ویښتو نه او د نوکانو نه ځان بند ګوره دې کې اراده او تاسو کې چې څوک اراده لري اصل کې اراده د قرباني څوک لري هغه څوک چې مال لري څوک چې مشر دا نور خو د ده سره تبعا داخل شوي دي نو د پابندۍ خیال خو به دی مکمل ساتي لازم به ساتي او که دا نور مثال کې د احتیاط باندې عمل کول غواړي د علماو د اختلاف نه ورته غواړي ټول دې خیال وساتي څو ورځې دي دومره ګران کار خو نه دی خو که چا نه دا کار وشو سړی دی پوهه نه دی یا یې قصدن دا کار ګوره دواړو کې فرق دی چې پوهه نه دی نو الله یې بلکل نه رانیسي او خپله قرباني دې وکړي یا تیر شو یا چا پې زور زبردستي وکړه ښه یو سړی پوهه دی دا کار یې وکړو د ګناه وکړه خو د دې کفاره څه ده هغه استغفار دی توبه ده الله ته واپس کېده دي بله څه کفاره یې نشته او قرباني دې خپله وکړي قرباني صحیح ده عوام دا تپوس کوي چې دې کفاره څه دی نه هغه سوچ دی چې کېدای شي د دې سره وجې نیوي یا د دې په بدل کې څه پیسې ورکوي نه دغه کفاره یې نشته کفاره یې د توبه ویسته او چې دې بعضو ته کله ووایي که نه چې کفاره یې توبه ویستې دي نو ده ته دا وړه ښکاره شي د هغه روجو نه او د پیسو نه چې دا اسانه ده نه یعنې اوس شریعت کې راشي ته دوه روجې ونیسه مسله ستا حل شو بل طرف ته دی ته به توبه وباسي توبه به زه وباسم الله به یې قبلوي نه به یې قبلوي سوچ خبره نو ګرانه کومه هغه ده د توبې دا مسله دنه د الله نافرماني شوې ده د هغې به دې توبه وباسي استغفار به وکړي معافي به وغواړي بیا به دې ته نه واپس کېږي او خپله قرباني دې وکړي قرباني څه ده قرباني صحیح ده او ځان ساتي د هغه نام نهاد مولیانو نه چې هغوی هر ځای کې دې ته نه شي چې د خلکو نه به څه طریقه مال وي دا مې یو موقع تا ته به وایي چې صبر وکړه دا به اوس د ورځې شمارو 9 ورځې دي د اختر نه مخکې تا په 6مه ورځ کړي هغه به 5مه 5 به وایي بس 6 وایي چې وایي دا حساب شو داسې علماو نه ځان ساتي مولیان عفوا علما مولیان چې به دین پوهه نه وي او هسې په نیم د مولا پروت او به دغه خلکو ته دا قیسې بیانوي دا یو وخت کې که تاسو ته یاد وي د روجې کې دا مسله چا مشوره کړې وه د بعضو چې کوم سړی مسافري نو دی چې سرسایه وباسي د بچو دپاره نو دی به پیسې د هغه ملک رالېږي کوم ملک چې هغه اوسېږي اورېدلې مو دا مسله که اوس دا مسله د دنیا په یو کتاب کې نشته زه ځان له دومره حیران کړی وم او هسې مې پسې د کتابونه وکتو او په دې نېټ کې مې سرچ وکړو ښه
ما صحیح د مسله خو کمزوري وم هسې ګورم چې دا چې د چا ذکر کړي نه دي پخوانو علماو کنه کېدای چې د یو عالم چې د کتاب کې کتلي یو بیانوي یو ځای کې دا پیدا نه شو بیا ما سوچ کوم دا چې د چا بیان کړي ده او سرسایه خو که ستاسو ته خیال وي نو هلته اکثر سابیاک سي ویلي استاد جي ویلي نو چې بهر کم وي ریال ډالر کې درهم دینار کې به راځي نو د دې به زور لږ دی د دې به زور سي هغه به لږ ډېر دی دپاره به دغه فتوا پکار چې کم سړی بهر اوسي او په دې نشي دا فرق به کوم کړی چې بچي بالغان یو که نابالغه خو څه خبره وه او دې د دې بچو سرسایه وباسي نو په هغه پیسو کې به وباسي په کوم پیسو کې په کوم ملک کې چې دی وشي د هغه ملک په پیسو دې کې نور هېڅ هم نه صرف دې لپاره دی چې ته دا ډالر هلته ولېږې ریال ولېږې دینار او درهم ولېږې په کوم ځای کې روپۍ کوم ځای کې ریال کوم ځای کې ډالر او کوم ځای کې روپۍ مثال کې 200 روپۍ دي 200 روپۍ څه شی شو دې 20 ډالر ولېږي لوی شی ته جوړېږي الله دې د دې خلکو نه موږ وساتي چې زموږ دین هم خرابوي زموږ مال هم خرابوي او د دې لپاره قسمه قسم ډرامې او کیسې کوي د مخکې ورځو کې یو ځای کې زه ورغلم څه ځای کې تعزیت و دلته چې ورغلم نو د هغوی هغه صحابیاک صاحب ناست پښتنو سره بعض کېدای شي مولیان رانه بعض خفه شي خو زه وبه یې کړو بعضو مولیان د پښتنو سره داسې ژوند تېر کړی دی لکه چې دا د هغوی د قبیلې ده بس هغه د هغوی د قبیلې نوکر دی او هغه پرې خرڅه کوي غږ نشي کولی د دوی نه خوځېدی نشي نو هغه تعزیت کې څه خبره شو نو مولي صاحب ډایرکټ خبره شروع کړه نه جي د دوی خوی خو داسې نه دی او دا داسې او دا دغه ما یې مولي صاحب څه د دوی ترجمه دی که څنګه وي نه داسې خبره نو ما زه خو ته خبره کوم چې دا کارم غلط دی ته ماته نه دا خوی داسې نو دا دغه داسې څه شي ته دا دعوه کوې چې ما سره علم دی علم دې مو شرمو ځان دې مو شرمو علماو دې مو شرمو نو احتیاط دې مسلو کې ډېر کوئ داسې نه څوک درته وایي چې تا باندې مالي کفاره ده په دې حج کې دا کیسې ډېر راځي ما ته دومره ټلیفونونه راځي چې د اوچتولو څه دغه هم نه جوړېږي اکثر یو ورځ راته یو کس ټلیفون وکړو موږ د پاکستان نه راغلي یو حج نه او زموږ نه چې زه یم او ښځه راسره او کوم مولي صاحب چې موږ سره پاکستان نه راغلی هغه زموږ نه 1000 ریاله واخیستو د دم ما خو لا حج شروع شوی دی او اتم تاریخ نه مخکې کیسه ما تاسو دې وخت کې څه ده وي نه دا چې موږ څنګه د جدې نه رالو مکې ته هوټل ته راورسېد نو ټول یې راجمع کړو او چې هر یو د دم پیسې راوباسي او یو ګډ به 500 دی وي موږ ته تپوس وکړو چې مولوي صاحب لکه دا وي موږ خلاصه کړي نه دي وي سم کړي نه دي خو کوئ به یې ځکه چې جاهلان وي لا کړي نه دي خو کوئ به ځکه چې تاسو جاهلان دي نو دا ولې د دم دا کیسه دې ختمه کړي چې دغه بوج د اوبو نه کم شي نو دا خو تا هغوی ازاد کړو چې لکه پیسې راکړه اوس به ورځه و چې څه مخالفت کوې نو الله رب العزت زموږ په حال باندې راحم وکړي یو روز سوال کړی دی یو سړي باندې قرضه ده ډېر اهم سوال دی یو سړي باندې قرضه ده دې له قرباني کول غوره دي که دا قرضه واپس کول غوره دي جواب د دې مسلې د آیات کې ګوره قرضه ادا کول غوره دي او لازم دي د دې نه چې دی قرباني وکړي په دغې یو څو وجې دي یو وجه دا ده چې د قرباني په باره کې خو یو قول د علماو دا دی چې دا سنت او قرض واپس کول څه دي لازم دي حق کوم علما چې قرباني ته واجب وایي که د هغوی ومنو نو هغوی هم دا وایي واجب هله ده چې ستا وس رسي او چې په چا قرضوي وس رسي نه رسي دویمه مسله دا ده قرباني حق د الله دی او الله رب العزت په خپل حق کې نرمي کوي د بنده سره هر چې قرض دی دا د بندګانو دی او د بندګانو په حق کې قرض د حق د بندګانو دی او د بندګانو په حق کې الله رب العزت سختی کوي یو دا مسله ده بله مسله هغه دا ده لکه اوس کې یو سړي باندې قرضه ده او دی زه قرباني کو او دی دې کې مړ شو
قیامت پورې د سره دې حق حساب کیږي. که د دې په ځای د قربانۍ په ځای دا قرض ادا کړی وی، الله رب العزت چې د قربانۍ تپوس نه کوي ځکه چې ده اوس نه رسېد ورسېدی په دې مسله کې، نو دی به څه کوي؟ دی به قرض واپس کړي. الا یو حال شته، الا چې قرض چې دی هغه د نیټه پکې ټیم پکې مهلت وله ورکړی وی او د ده په ځان یقین دی چې هغه وخت له زره پیسې پیدا کولی شي. یعنې که موږ سوچ وکړو نو تقریبا په هر چا باندې قرض شته، او که داسې وي چې په چا باندې چې بس که روپۍ قرض هم دی په ده قرباني نشته، مسله دا نه ده. مسله دا ده چې په چا باندې قرض دی او خلک یې ترې غواړي او د دې سره پیسې دومره دي چې یا به یې په دې قرضه کې ورکوي یا به قرباني کوي، نو موږ ورته څه وایو؟ قرض ورکړه. په یو سړي باندې قرضه ده، ټیم پکې شته، نیټه ده، بله دا چې هغه په ځان یقین دی دا زه ورکولی شم، زه مزدوري کوم، زما کاروبار دی، یو شی بل شي دا به زه ورکوم، نو دې قرباني به کوي او کولی شي. خو بس خلک دې ځکه هم په ځان بوج جوړ کړي صرف دې دپاره چې خلک به راپسې څه وایي دې په قرضه د پاسه قرض وکړي او قرباني وکړي. نو څومره ځان په تکلیف کو. اوس به دې هغه زړه قرضه م ورکړي کومه چې په ده باندې ده او نوې قرضه د څه د لاسه وه؟ هغه د قربانۍ د لاسه. ځان ته یې مسله ښه ډېره کړه. نو چې کله د باندې هم قرضه وي، خلاصه د مسلې دا شو او تا نه دا قرضه غوښتی کېږي چې راکړه پیسې زما واپس، او تا سره پیسې دومره دي چې قربانۍ کې به یې لګوي یا به قرض کې ورکوي، نو قرض ورکړه. قرض ورکول پکار دي ځکه چې دغه حق دی د هغې واپس کول لازم دي. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی، د ډېر قیمتي سوال ده کړی، ډېر مزیدار سوال دی. وایي زه دوه مسلې تپوسم، یو ده چې نن سبا چې کله د دغه د ورځې رانږدې شي د قربانۍ ده، نو بعض خلک په سوشل میډیا باندې په دې قربانۍ په باره کې لطیفې نشر کوي. خیال هم کړی که نه، ګډ تصویر ویستی او دی وایي چې ما معاف کوي، هغه وتښتېدو، هغه داسې وکړو، دی را ونیو او دی داسې لطیفې. او دویمه دا چې بعض خلک څاروي راوستی، که اوس ګډانې راوستي دي ولاړ دي، نو دوی له دا مزه ورکوي چې دا ګډان یو بل سره جنګوي را جنګوي او مقابلې پکې وایي څنګه څاروي ولاړ دي من سره شتي. دا کارونه د شریعت په نظر کې څنګه دي یا د شریعت په رڼا کې څنګه؟ اول خو ګوره دا خبره یاده کړئ تاسو ته، قرباني د الله د دین نښه ده. قرباني نښه د الله د دین ده. او الله قرآن کې وایي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. او دا څاروي د قربانۍ دا مونږ ګرځولي دي ستاسو دپاره د نښو د دین د الله نه. نو چې د الله د دین نښه شوه او تا باندې د الله قدر کول لازم دی او ته قدر کوې، نو بیا به د هغه د دین د نښو هم قدر کوې. که داسې نه ده جومات د الله د دین نښه ده که نه ده؟ ته به یې قدر کوې که نه به یې کوې؟ ولې یې قدر کوې؟ ځکه چې هلته ته د الله قدر کوې. د دې نښې تعلق د چا سره دی؟ د الله سره دی. د الله د دین نښه، او دین د الله دی، نسبت یې الله ته کېږي. چې ته د الله قدر کوې د هغه د دین د نښو به هم قدر کوې. دغه شان دا څاروی د قربانۍ چې دی د الله د دین نښه ده. ته چې کله لاړې میلې ته او تا څاروی راوستو، تا په دې نیت راوستی دی چې دی باندې زه عبادت کوم، الله دپاره یې حلالوم. په دې نیت نه یې راوستی چې په دې نیت یې راوستو، نو دا د الله د دین په نښو کې یو نښه شوه، عبادت له دې راوستی. نو دې پورې مسخرې او لطیفې څنګه کړي؟ دې پورې ټوغې څنګه کړي؟ لطیفې مسخرې دا خو هسې هم ناروا دي، ځکه چې دې کې اکثر دروغ ویلې کېږي. بیا لطیفې د الله په دین پورې، والعیاذ بالله د بعضو دا زړونه دومره سخت شي زه ورته حیران شم. لطیفه په منکر او نکیر پورې اورېدلي مې که نه مې اورېدل؟ قبر کې سړی کېښودی شو بیا دې شو، زه به ورته دا ووایم داسې ګپ دی. لطیفه په جنت او په جهنم پورې، لطیفه په علم پورې، لطیفه په جماعت پورې، لطیفه په اذان پورې. دا مسخرې او ټوغې او دا به نشر کوي. د الله نه یره پکار ده، ځکه چې دې مسله کې دننه دین راځي
او چې دین پکې راځي هغه مسلو کې به احتیاطي نه کې بیا به احتیاط کې دا ګپ نه دی دا خو عبادت ته تاسې مسخرې او لطیفې جوړې کړي دا به لیدلي دغه شان دا څاروي دا خلک کانالۍ د بعضو خلکو تجربه نه وي لکه مثال کې څاروی ته وتښتېدو یا پخکري وو یا په لته وو دا طبیعي خبرې دي دا څه دي غیر طبیعي دي که طبیعي دي راکوی شي که نشي راکوی لازم بیا خو څاروی دی هوښیار دی چې ته به ورته ودرېږه ما ته ګوره راسم لکه په ارام لږ صبر وکړه دا چاړه تېره کوم راوړمه ته ما ته پرېږدې به خپل زور کوي راټینګ کړی یو کس وو یا وتښتېد د هغې ویډیوګانې نشر کول هغې سره خنداګانې لګول د هغې نه مسخره جوړول دا هم نامناسب دا هم نامناسب کار او دا چې دا ویډیوګانې نشر کېږي تاسو ته داسې نه دي شي دې یو پکې داسې موږ سره هم شوي نو بیا ولې دا قسمه قصې نشر کوي لږ ساعت مخکې ما تاسو ته ووایي که نه دا سنجیدګي د الله ډېر اوچت نعمت دی لکه اوس که څوک یو سنجیده کس ته دا ووایي چې دا یو ویډیو ده وګورئ دې کس له میخې لته ورکړې ده او ورسره شین شي نو هغه ورته چې ووایي دې کیسې دي وړې تا خو دومره خوله وازه کړه غاښونه دې ښکاره کړو شاته ورسره ولاړې او څه چل وکړي څه چل شو او دا ټکی د ده چې تا ته داسې وي چې څه چل وشو دا داسې بېعزتي ده که چې ستا هر ځای ختم سنجیدګي ځان کې راوسته پکار چې دا خو څاروی راسملولی څاروي ځان خلاصوي او غلطو ور سړی ګوري بلکې دې ټیم کې پکار دی چې په دې کس باندې ستا زړه خفه شي چېرې کیدای شي زخمي شوی وران راولېدلی یا څاروی ته وتښتېدو مال یې غریب ځان له څومره ګران اخیسته و هغه ته لار ګډوډ شو نو ویډیوګانې نشر کول هغې سره خنداګانې لګوه خو نن سبا مقابله ټوله د څه روانه ده لیکونه کمنټونه هسې نه وي په دې څه کېږي د دې پیسې راځي ټوله مقابله نن سبا هغه د دې ده چې څومره پیسې ماته راځي څومره نه راځي په دې کې زموږ نه دا ویرې دي چې دا هر څه به زه په قبر کې پروت یم او دا به چلېږي تاسو چې سم نشر کوئ که نه او سم جوړوئ نو دې ته پکې سوچ وکړئ چې ته به مړې او دا به چلېږي خو ستا مرضي که سندره غواړي چلېږي درپسې دروغ درپسې چلېږي مسخرې درپسې چلېږي هلته درپسې موټر شته سعودي دپاره چې 100 روپۍ راشي دروغ په مسلمانانو کې غواړو نه تازه خبر اجي ته ولګئ سر د کوسلي به ولي زړه یاد دی ګډې ولي او ما له کله کله سمه خندا راشي د دغه عنوان راشي مګې ته په مسافرو باندې اټمبم لکه مسافرو باندې بیا اټمبم راولېدلی اجي ته کولاو کې څه پته نشته هغه لیکلي صحیح د هغه مې په خپله مې پوه چې ما څه لیکلي خو چې ته دا کولاو کې ویې ګوره او دته پیسې لاړې شي نو د الله نه یېره کمه شوې ده مه نشر کوئ هغه لطیفې مه یې شیر کوئ مه یې لایک کوئ مه یې ګورئ چې کومې لطیفې او مسخرې د الله په دین پورې شي او په عباداتو پورې شي او چې ما ورته یې نه ګورو دوی نه نشر کوي چې ما ورته یې نه ګورو دوی به یې نه جوړوي چې ما ورته یې نه ګورو د دوی صفحې نه چلېږي د دوی ویډیوګانې نه چلېږي دا خو به ما ورته چلېږي معنی دا شو چې کمی ما ورته کې شتي ما ورته دغه بېدینو له مجال ورکړی لار ورته مونږ کولاو کړې ده ځکه خو هغوی دا کار کوي که لکه بعض راشي او زه هم د ده سره په دې غم کې شریک یم او دا یو درد دی لري یاره پښتانه غلط طرف ته روان دي څنګه غلط طرف ته روان دي ویډیوګانې د ډمتوب او ګانې او سندرې او فحاشي پښتنو کې عامه شوه او ډېره شوه صحیح ده دا درد موږ ټول لرو وجه د دې د خورېدو څه ده خلک یې ګوري که دا نه کتی کېدی نو هغوی بیا څه له کوي پیریان له کوله دا ویډیوګانې چې کېږي او نشر کېږي هغوی ته معلومه ده چې معاشره کې داسې طبقه شتي چې هغوی دا قسمه جافې ګوري او خوښوي نو مسخرې لطیفې قرباني پورې به نه کوي ورسره دې دا وایي چې دا څاروي جنګول دا په ظلم د پاسه ظلم دی په ظلم د پاسه ظلم اگر که دا خو له قرباني والی بغیر قرباني والی لکه سپي جنګول شو بانګیان جنګول شو او دا بیماری
په قوم د لوط علیه السلام کې هغوی به د څاروي او ځناورو جنګول. دا ډېر سپک کار دی. او که خیال هم کړی دا دومره سپېره کس یي که نه کوم کس دا کار کوي چې دې مخ ته وګوري سړي ته پته ولګېږي او بس دکه بانګي به کته وړي او برابر دلته یې عقل کوم ځای کې دی. سپو ته انسانان ناست دي بیا هغه چې دعوه د اسلام کوي زه مسلمان یم هغوی د یو بل نه غوښې شوکوي وینې راماتې دي او دوی ورته ناست دي لاسونه پړقوي شپېري وي څه دې دپاره چې څو روپۍ میلاو شي. ګډ او ګډ نښتې دي په ښکر باندې یو بل سوري کي. هوښیار ورته ناست دي د عقل خاوندان او بیا مسلمانان هغه د خندا شنې دي مقابله ګوري او هغه بې عقله څاروي غریبانان جنګوي یو بل سره. دا په شریعت کې روی دا ناروا او ناروا دي. ورسره دا خبره یاده کړه قرباني دې کې تا چې کوم څاروی راوستو قربانۍ ده دا دې چا دپاره راوستی دا ستا په لاس کې امانت دی. ما په اولني سوال په جواب کې دا وویل اولني سوال کې دی که دې کې عیب ستا د لاسه راغی نو څه به کې ذمهوار یې ته یې ولې ته ذمهوار کېږي ځکه چې دا تا سره امانت پروت و نو چې ته راولګې او جنګې او نقصانات ورته رسې نو تا په امانت کې څه چل وکړو خیانت دې وکړو. دا مسله ورسره یاده کړي. دا ورو سوال کړی دی وایي که یو سړی بیماري څه عذري او دی د اختر مونځ عیدګاه کې ونه کي یا مسلمانانو سره جمع کې ونه کي نو کور کې کولی شي او که نه. جواب د مسلې ګوره د اختر مونځ خو لازم دی په نارینهو باندې چې وي کي او اگر دلایلو ته چې سړی وګوري چې رسول وسلم زنانو ته امر کړی چې راځئ نو نارینه خو پکار دی چې لاړ او لاړ شي. سبحان الله دا داسې مونځ دی هغه بې لمازم دې ته خوشحاله هغه ټول کال مونځ نه کوي او عیدګاه کې اکثر اولني صف کېنایسي دی هر صفا کپړې چې ولي او داسې خوشبو او جانماز او تسبیح ځان سره ولي او چې تپوس وکړي د کال کې دقه دوه مونځونه کوي. دا مونځ د دې مونځ ډېر اهتمام پکار دی. دا هم د اسلام یو غټه نښه ده ښکاره. خو که یو سړی معذوری او هغه یې نشي کولی بیمار دی د یرې حالات دي څه مسله ورته جوړېږي راوتی نشي نو د اکثرو علماو جمهور العلما دا فتوه ده چې دی کور کې کولی شي بلکې مستحب دی چې دی کور کې وکړي. مستحب دی بغیر د خطبې نه څنګه چې هلته دی کې هلته شان دي دلته وکړي صرف خطبه و پکې نه. او انس ابن مالک رضی الله عنه مبارک راځي چې کله به د هغه نه د اختر مونځ پاتې شو نو خپل کور والا خپل نوکران خادمان اگر ټول به راجمع کړو بیا به عبدالله ابن ابي عتبه چې دا د آزاد کرده غلام هغه به پاسېدو هغه به 2 رکعته مونځ وکړو او پاکه طریقه باندې کومه طریقه چې بهر کېږي نو چې د چا نه د جمعې مونځ عفوا د اختر مونځ پاتې شي او دی تللی نه شي ورته نو مستحب طریقه څه ده چې کور کې وکړي. په کومه طریقه باندې په هغه طریقه کومه طریقه باندې چې دی به عیدګاه کې کړي. دا ورو سوال کړی دی وایي ما نکاح کړې ده خو لا هغه جنۍ مې کور ته راوستې نه ده نو د هغې طرف نه زه قرباني کولی شم او که نه. دا ډېر حرسناک دی. خلکو سره د هغې بیا چې راوستې ده او 15 بچي دي. مسله ګوره دا یاده کوي چې یو سړی حق جواب چې کوم وختي مو ذکر چې یو سړی قرباني وکړي او نیت یې دی چې دا د ده طرف نه او د اهل بیت له طرف نه په دې کې د ښځه ټول نه ده او هغه زنانه چې نکاح ورسره شوي ده او خاوند ورسره لا میلاو شوی دی او رخصتي نه ده شوي دا هم د ښځې حسابېږي. او مسله پراخه ده ډېر غمي نه دی په کار ولې هلته پلار یې کوي نو چې پلار یې وکړي دا پکې دنده راغله که راغله ولې پکې دنده راغله هلته د هغه سره ویسېږي او پرې خرچه کوي فی الحال خرچه خو د هغه دی که نه خرچه ده خو نه ده نو که ده وکړه انشاءالله دې کې هم شاملېدی شي
او که پلار یې وکړه هغې کې هم شاملېدی شي مسله رقم نه ده که نه سوچ یې په کار دی. دا ورو سوال کړی دی چې دا مسله خو موږ ته معلومه ده چې دا 10 ورځې چې کومې د ذوالحجې دي دا ډېرې برکتي ورځې دي او دې کې روجې نیول په کار دي چې څومره ډېرې نیسي. نو دې کې د اختر د دې ورځې به هم روجې نیسي یعنې 10 به پورې نیسي که نه د هغې نه علاوه دا 9 به صرف نیسي. جواب د دې مسلې اول خو دا یاد کوي دا کومې ورځې چې موږ پکې ورننوتو والی وو د دې په باره کې رسول صلی الله علیه وسلم وویل خیر ایام الدنیا د دنیا په ورځو کې دا غوره ورځې دي ډېرې غوره ورځې دي په شان غوره ورځې نشته په کال کې او د رمضان د میاشتې د اخرنۍ له شپې چې دې په شان غوره شپې په کال کې نشته. ولې دا ورځې د دنیا د ټول نه غوره ورځې دي؟ په دې کې انسان ډېر اعمال راجمع کولی شي چې هغه نورو ورځو کې نشي راجمع کولی. که ته عام ورځو کې د عبادت راجمع هم کړي که نه خو حج پکې نشي راوستی که نه دلته پکې حج هم په دې ورځو کې راځي صدقه هم کولی شي زکات هم ورکولی شي روجې هم نیولی شي تلاوت هم کولی شي ذکر هم کولی شي جهاد پکې هم راتلی شي یعنې هر څه پکې راتلی شي عبادت پکې راجمع کېدی شي ځکه دا د دنیا غوره ورځې دي. او حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې په دې ورځو کې نیک عمل د الله دومره خوښ دی چې دومره په نورو یو ورځ کې نه دی خوښ. صحیح بخاري کې دا حدیث صحابه کرامو یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله اوس که په دې نورو ورځو کې سړی جهاد وکړي دا که جهاد نه په دې ورځو کې دا نیک عمل غوره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې نه هم غوره دی الا چې یو سړی لاړ شي جهاد دپاره په خپله هم او خپل مال هم ویسي او هېڅ هم واپس رانهوځي معلوم لاړ شي او دی پکې هم لاړ شي د ده عمل بیا غوره دی. نو په دې ورځو کې یو غوره عمل هغه څه دی هغه د روجې نیول او حدیث کې ښه واضحه راغلی دی امام احمد امام ابو داود راوړی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذی الحجه رسول صلی الله علیه وسلم به د ذی الحجې 9 ورځې روجې نیولې. نو د دې نه په خپله دا مسله راووته چې د اختر ورځ پکې نشته 9 وویې که 10 اختر خو په 10 ده پکې نشته بلکې د هغې لپاره حدیث راغلی صحیح بخاري کې دی نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده چې د اوړي کې اختر په اوله ورځ روژه به نه نیسئ د دې نه منع کړې ده دغه روژې نه او دغه شان د عید الاضحی په دې ورځ باندې د دې نه منع راغلی ده. نو روژې کوم ځای پورې به نیسئ 9 پورې 9 ورځ کومه وه ده د عرفات ورځ دغې پورې روژې نیول دا مستحب دي. کوشش دا وکړئ چې څومره روجې نیوی شي ونیسئ چې څومره د ټولو نه غوره څه دي 9 نشي نیوی 8 دغه هم نشي نیوی یو ورځ روجې یو ورځ بوځه یعنې سنه برخه پکې واله سنه برخه پکې واله سنه برخه دا ډېرې غوره ورځې دي او بیا پته نه شي زموږ په ژوند کې دا ورځې راځي او که نه راځي الله اعلم. ښه دا به اخرنۍ سوالوالو یو روز سوال کړی دی وایي موږ دا خبره اورېدلې ده چې اختر کله د جمعې په ورځ راشي او یو سړی د اختر په منځ کې شریک شي نو په ده باندې بیا د جمعې لمونځ نشته چې دا خبره به صحیح او که نه. موږ عامو درسونو کې دا مسله تفصیلا ذکر کړې ده کوم سړی چې د اختر لمونځ وکړي نو د ده دپاره د جمعې لمونځ کول لازم نه دي. معنی ده که جمعې منظر راغی جو خو ډېره ښه ده ډېره ښه ده ولې ثواب ډېر شو او که نه جمعې منظر نه راځي نو بیا د ماسپښین لمونځ وکړي. دا ګنجایش الله رب العزت ورکړی د هغه د طرف نه اسانتیا او په دې ډېر دلایل دي خو زه درته صرف یو دلیل دو ذکر کوم. یو روایت ته امام احمد امام ابو داود راوړی امام نسائی هم راوړی دی معاویه ابن ابي سفیان رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه ابو سفیان زوی هغه د زید ابن ارقم رضی الله عنه یو پیر تپوس وکړو وی هل شهدت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم عیدین
اجتمع في يوم واحد وزيدا اسد رسول صلی الله علیه وسلم سره په ملګرتیا کې چې تکلوي هغه وخت کې چېرته داسې ورځ په تا راغلې ده چې دوه اختره پکې جمع شوي دي اختر د جمعې او اختر دغه یا عید الاضحی یا عید الفطر هغه ورته نعم او داسې شوي وګورې نو کیف صنعه رسول صلی الله علیه وسلم څه چل کړی ويصلى العيد دا اختر منځ کړی ثم رخص في الجمعه او د جمعې په منځ کې رخصت ورکړی که څوک یې کوي ویلي کړي که څوک یې نه کوي نه کوي او داسې ویلي چې من شاء ان يصلي فليصل که څوک د جمعې لمونځ کول غواړي نو ودې کړي منع یې ترې نه ده کړې دغه شان یو حدیث کې راځي امام حاکم راوړی دی امام ابو داود هم راوړی ابو هریره رضی الله عنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر داسې خبره کړې وه او په هغه ورځ د جمعې ورځ وه اختر و نو د اختر په خطبه کې وایي چې قد اجتمع فی یومکم هذا عیدان نن ستاسو په دې ورځ کې دوه اختره جمع شوي دي فمن شاء اجزأه من الجمعه نو که څوک غواړي د جمعې لمونځ نه کوي نو دا حاضرېدل ولا کافي دي کوم حاضرېدل اختر مانځه ته او موږ به وایي د جمعې لمونځ کوو معنی دلته به د جمعې لمونځ کېږي موږ به یې کوو خو که څوک یې نه کوي او په دې اکتفا کوي نو دا ولا کافي دی دا یو دلیل شو یو بل حدیث کې راځي او بل دلیل ذکر کوي امام ابن ماجه راوړی عبدالله بن عمر وایي اجتمع عیدان على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه اختر د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې جمع شي دوه اختر څنګه عید الاضحى او عید الفطر جمعې او عید الفطر اولنۍ ورځ دی عید الاضحى دا دوه اختر جمع شي نو رسول صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو د اختر مونځ وکړو او بیا یې دا ووایي من شاء ان یأتي الجمعه فلیأتها که څوک جمعې مانځه ته راتله غواړي را دي شي ومن شاء ان یتخلف فلیتخلف که څوک نه راځي نه دي راځي خو دلته یو څو مسلې یادې کړې یو خو دې دا مسله راووته غټه مسله څه ترې راووته نه غټه مسله څه لپاره چې دا مسله بیانېږي چې څوک د اختر منځه نه راغی نو ده ته اجازت دی که د جمعې لمونځ نه کوي نه دی کوي دا خو دې ثابته شوه دویمه چې دا مسله ثابته شوه چې امام هغه به د جمعې لمونځ نه پرې یا به د جمعې لمونځ کوي که څوک راځي او که نه راځي خو دی به د جمعې لمونځ کوي داسې نه چې جومات ته ټاله واچوي دی هم خوشحاله چې یاره زه هم نن نه کوو نو که هلته خو مسلمانانو ته اجازت میلاو شي رخصت دی کیدی چې څوک پرې رخصت عمل نه کوي او منځه ته راشي ورسره دا مسله یاده کړه چې څوک د اختر لمونځ کوي او بیا د جمعې منزل هم راشي دی ډېر غوره دی ورسره دا مسله یاده کوي داسې نه چې څوک دا ووایي چې جمعې لمونځ پرې نشته یعنې په ده هېڅ هم نشته خوبونه کوای شم د اختر ورځ ده نه د ماسپښین لمونځ پرې شته یعنې ده ته صرف رخصت په څه کې میلاو شو چې دی د جمعې منزله لا نه ده او د جمعې لمونځ کې رخصت دی خو چې جمعې لمونځ نه کوي نو بیا کوم لمونځ کوي بیا د ماسپښین لمونځ به کوي دا رخصت د الله له طرف نه دی او دا مسله ثابته ده په دې به اکتفا وکړو اگر که مسلې نور هم ډېرې پاتې شوې الله رب العزت موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد